دا بل ادب دی خوراک د طعام کاسه باندې چې کینی ملګري هر سړی د خپل لوری خوري لاندې د تر بیخه پورې رسوي د مابین به ډوډۍ خپله پکې راړنګېږي د مابین د کاسې نه د خوراک نه کوي ولې برکت چې د اسمان د طرف نه د الله د طرف نه نازلېږي په وسط طعام نازلېږي نو هغه د برکت ځای د اول نه ختموي دا به بیا وروسته راځي په کرامت حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه کې چې په یوه کاسه ماړه یې خپله کورنۍ هم ټوله ماړه شوه او داسې ماړه شوه چې په دام پوه نه شو چې اول ډېره وه که د اخر کې ډېره شو د میلمنو سره درې نفره میلمانه دي هغه هم ورسره ولې د اسمان د طرف نه برکت نازلېږي بیا د نبي علیه السلام کور ته ولېږي هلته وخت راغلی 12 صرف امیران دي اتباع به یې څومره ورسره وو هغه هم ټول په مړېږي دا یوه کاسه مړۍ نه هغه کېږي ختمېږي نو ځکه ان حضرت صلی الله علیه وسلم چې دا برکت د اسمان د طرف نه د مسلمان په طعام برکت نازلېږي خپل لوري نه خوراک کوي دغه به درړنګېږي طعام کې به کثرت پیدا کېږي وسط طعام چې هغه ځای د نزول د برکت د هغه نه اول خوراک مشروع